السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به تاسو ته د بیټرۍ یو داسې سیټینګ راښیم که ستاسو د موبایل بیټرۍ چارج در ختمه یا پای کې نور د بیټرۍ څه مسله وي، مطلب ډیوریشن یې ډېر زیات کم شوی وي، موبایل تاسو چېرته ډېر وخت استعمال کړی وي یا نوی موبایل وي خو چارج چې دی هغه تاسو له ټایم ته نه رسوي، چارج ډېر زر چې دی ختموي. نو د هغې مکمل حل درته راښیم چې ستاسو موبایل به بیا چارج دونه سیوا کوي چې تاسو به ورته یقینا چې حیرانه پاتې شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه وړاندې تاسو ته زه یو وړوکی شان درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کوئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې راکړی دی. قدرمنو تاسو چې کله د اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ او دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاو کوئ، دا بس تاسو نه دلته کې 2 پرمیشن غواړي. ټیک ده، تاسو به دغه پرمیشن دې ته په دې طریقه ورکړئ. صحیح ده، کله چې تاسو دې ته پرمیشن هر څه چې دي دغه پرمیشن تاسو دلته ناټ الاؤډ دی، دا به تاسو ته دې ځای نه دې ته څه کوئ الاؤډ کوئ. کله چې پرمیشن تاسو دې له ورکړئ نو دلته تاسو کتلی شئ تاسو ته ښایي بیټري. ما سره بیټري چې دا 80% ته دلته ما د ټایم لیفټ ښایي چې دا به څومره ټایم چې دی دا استعمالی، مطلب 21 घंटे چې دا زما موبایل به اوس ماله د 80% بیټري چې دا 21 घंटे او 15 منټ به دا ماله چارجنګ کوي. دا چې کله زه اپټمایز کړم نو له دې سره به دا بیا څه وشي، بیټري اپټمایزیشن چې وشي هغه اپلیکیشنان کم چې زما د موبایل بیټري زر ختموي، زما موبایل هینګ کوي یا زما موبایل ګرموي، دا به څه کېږي اپټمایز چې دا هر څه به له دې نه ختم شي. صحیح ده، دغه شانتې که تاسو راشئ فاسټ چارجنګ یو آپشن دی تاسو سره، فل چارجنګ آپشن دی او ټریکل چارج هم آپشن شته دی. د دې نه علاوه تاسو ته موبایل بیټري ټمپریچر چې دی هغه تاسو ته دلته کې ښایي چې هغه څه دی، نارمل دی، کم دی یا سیوا دی، څونه دی. دغه شانتې تاسو ته ولټیج هم ښایي چې څونه ولټیج کې دی. د دې نه علاوه کیپیسټي درته هم ښایي، کرنټ کیپیسټي مطلب 6000 چې دا هغه ما سره ټوټل کیپیسټي ده، اوس چې ما سره کومه کیپیسټي ده نو ما سره څه ده دغه کیپیسټي ده. ټیک ده، د دې نه علاوه دلته کې تاسو راشي چارج هسټري به تاسو ته هم ښایي، مطلب چې تاسو چارج هسټري دغه شوه چې تاسو موبایل کله چارج کړی دی، څونه ټایم چارج ته پروت و، دغه ټوټل هسټري چې ده هغه پوره معلومات به تاسو له دلته کې راکوي. دلته کې وګورئ چارج ټایپ په مطلب څه دی، چارج کوانټیټي څه ده، یا چارج ډیوریشن څومره دی، فل ډیوریشن څومره دی، اوور چارج ټایم څومره دی، مطلب اوور چارج دغه مطلب شو چې کله تاسو موبایل چارج ته کېږدئ او د هغې نه بعد تاسو نه موبایل هیر شي یا د 100% نه 100% نه سیوا شي نو ټوټل به تاسو ته دلته کې دا ښایي. ټیک ده، د دې نه علاوه دې کې بل سیف موډ دا دی که تاسو چېرته موبایل د شپې چارج ته ایږدئ، ټیک ده، نو که تاسو خیال کړی وي کله چې تاسو موبایل چارج ته کېږدئ نو زموږ نه اکثر هیر شي، زموږ نه چې کله هم هیر شي دغه موبایل دغه شانتې چارج ته نو هغه زموږ د بیټرۍ موبایل بیټرۍ چې د هغه خرابوي. نو دغه آپشن چې تاسو کله آن کړئ نو اټومیټکلی چې کله ستا موبایل کې بیټرۍ فل شوه نو دغه به ستا موبایل څه کوي، چارجر به ختموي، چارجر به ترې ډایرکټلی ریموو کړي، مطلب چارجر به ورته پروت وي خو بیا به کار نه کوي. اوس که تاسو راشئ دلته کې چارج ماسټر له دلته تاسو کتلی شئ فل چارجنګ ټایم ما ته څو ښایي 38 منټ کې به زما موبایل چې دی هغه پوره شي. 79% دی، دلته کې تاسو ټمپریچر وګورئ. ورپسې که دلته کې تاسو راشئ نو دا سټارټ آپشن دلته کې راغی، چارج راغی، اے سی چارجنګ، مطلب د موبایل د بیټرۍ پوره معلومات تاسو د اپلیکیشن په ذریعه چې دی اخیستلی شئ. نو قدرمنو یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او امید لرم چې تاسو به خوښ شوی هم وي. نو اوس دلته کې تاسو وګورئ مالی چارج کوانټیټي ماله یې راکړه، چارج ټایپ یې ماله راکړو، خو دلته فل ډیوریشن چې دی هغه نه دی شوی، چارج ډیوریشن چې دی هغه هم ماله راکړو، ریکارډ یې ماله لا نه دی راکړی. نو ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی د موبایل بیټرۍ دپاره. امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.